كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. زمان محترم ورونو جهادي وورك فريزة شدير كم خلق قربان دي عمل كي او شيطانانو دس معرفة كده شغورا ديري دا سمعتي ولا خراب كده ودير بدنام كده. الغرض دير اخكولي فريزة ودي اسلام دفاع وربان دي كي او قرآن كريم دا دي فريزي دا كولونا دك دي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل باندې هم د دې بیان کړي خپل هم د دې عمل کړي. ډېر ښکلې فریضه ده. الله سبحانه وتعالى فرمایي: وجاهدوا في الله حق جهاده. تاسو د الله سبحانه وتعالى لپاره څنګه چې دغه حق وي رښتینی جهاد وکړي، د خپل نفس سره جهاد وکړي، د شیطان سره جهاد وکړي، د منافقینو سره جهاد وکړي، د کفارو سره جهاد وکړي. د څلور قسمه جهاد دی. باید مؤمن خامخا په یو جهاد کې باید مصروف وي. الله سبحانه وتعالى فرمي: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. اي مؤمنانو يودسي تجارت دروخي ما چې تاسو د درناک عذاب نه بچ کی، تاسو د ذلت نه بچ کی، د عذابونو نه بچ کی. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جهادونه وکي په خپل مالونو باندې، په خپل ځانونو باندې. دا تاسو لپاره ډیره غوړه ده که پوهیږئ. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو شه چې کوم عمل ډیر غوړه ده. رسول الله فرمایل چې الايمان بالله فالله سبحانه وتعالى باندې ایمان لرل. به فرمایل چې د دین رسول بلکم به فرمایل چې الجهاد في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى په لار کې جهاد کول. الغرض جهاد یو ډیر ښکلی حیثیت لري په اسلام کې. د اسلام عزت او شرافت دی او د مسلمانانو عزت او کرامت دی. او کم قوم چې دا فریضه پریخي په نتیجه کې ورته ذلت، رسوایی او خواري دا ورته په نتیجه کې ملاو شوی. نو ښکلی جهاد چې په شروط باندې برابر وي دا د ایمان یوه مهمه شعبه ده او د اسلام حفاظت دی. او څنګه چې په اوښ کې دا بره کوپې داسې مزیدار حیثیت لري، داسې په دین اسلام کې جهاد داسې یو ښکلی حیثیت لري. او الله سبحانه وتعالى دا فریضه ډیره بیان کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا فریضه ډیره زیاته بیان کړي. الله سبحانه وتعالى دې وکړي چې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د ایمان په مختلفو شعبو کې موږ او تاسو استعمال شو، د دې لپاره چې موږ او تاسو ایمان کامل شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.